کله کله چې په ژوند کې خفه شولې، د ژوند نه ناامیده شوې، غمونو دردونو تکلیفونو راګیر کې یو نظر اسمان ته وګوره. اسمان کله کله صاف وي او دغه صاف اسمان زمونږ او تاسو د ژوند هغه ورځو ته ورته وي چې کله مونږ او تاسو پکې خوشحاله وو، غمونه نه وي، دردونه نه وي، تکلیفونه نه وي، خو دا اسمان بیا کله کله وریځ شي، تپه تیره شي، هغه ورځو ته ورته شي چې مونږ او تاسو پکې غمونه لیدلي، تکلیفونه مو لیدلي دي، د ژوند نه ناهیله شوي یو. بیا کله کله د اسمان پړق وهي، برېښنا پکې وشي، سړی وډار شي، لکه په ژوند کې چې کله کله سړی ناامیده شي، قدم نشي اخیستلی، ډارېږي. خو زما وروره، زما خورې، دا په یاد ولره چې دا سختې ورځې تېرېږي. اسمان هیڅ کله هم په یوه حالت نه پاتې کېږي، کله شین شي، کله وریځ شي او کله غوسه شي. په ژوند کې همداسې سختې ورځې راشي، تېرې شي. دا په یاد ولره چې په هره توره شپه پسې تکه سپینه رڼا شته.